سلام دوستانو. یو دوست لیکلی استاد سلام. موږ څنګه کولی سو خپل واقعي هوساینه ومومو؟ زه په خپل ژوند او په خپلو تیروتنو ډیره پښیمانه یم. استاد فکر کوم چې زما ژوند سم تیر نسو. غواړم په دغه برخه کې له ما سره کومک او مرسته وکړئ. زه واقعا غواړم خپله هوساینه پیدا او ومومم. مننه خورې، ژوندی اوسې، سلامته اوسې او مخکې له مخکې درته غواړم چې هیله درته کوم چې په دې هیله چې هوساینه پیدا کړي او هوسا سي. تا په خپله پوښتنه کې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې زه فکر کوم چې همدغه مسله راځه سره وشاربو. تاسو وویل چې زه په خپل تیر ژوند او په خپلو تیرو هر څه چې سوي دي په تیر کې دي پښیمانه یې. ته په هغه څه چې پخوا دې ترسره کړي، پخوا دې کړي، پښیمانه یې، خفه یې خورې. یعنې هغه څه چې تیر سوي دي ترې راضي نه یې، ترې خوښه نه یې. د هغه څه په اړوند چې تر اوسه پورې تیر سوي دي ته رضایت نه لرې. صحیح؟ زه نه پوهېږم چې تاسو څومره عمر لرئ خورې. زه نه پوهېږم چې تاسو واده کړی ده که نه. زه نه پوهېږم چې تاسو لوست کړی که نه. زه جدا هیله کوم چې په راروانو خپرونو کې مو دغه پوښتنې هم ما سره، دغه مسلې او دغه معلومات هم ما سره شریکوي. زه په دې باور لرم چې هر انسان او هر خور، هر ورور، هر انسان په خپله په ذات کې خپل تیر لري. ډېرې خویندې سته خورې، ډېر ورونه سته چې په 11 کلنۍ کې، په 18 کلنۍ کې، په 10 کلنۍ کې، په 14 کلنۍ کې ځینې تیروتنې او غلطۍ کړي. اوس چې 20 کلن، 25 کلن، 30 کلن یا 40 کلن دي خپلو تیروتنو ته متوجه سوي. اوس یې پام سوی، اوس یې په اصطلاح مغزو کار شروع کړی چې ګڼې پخوا یې تیروتنه کړې، پخوا یې غلطي کړې، پخوا یې اشتباه کړې. دا د ټولو انسانانو ژوند همداسې ده خورې. ټول انسانان همداسې دي. دا یوازې ته نه یې. او پښتو متل در په یاد که، پښتو متل ذهن ته درولله چې په عالم ده په تا څه غم ده. هغه څه چې عالم یې تجربه کوي، هغه څه چې ټول انسانان یې تجربه کوي او ټول انسانان یې زغمي، ټول انسانان یې ګالي خوري، هغه ته هم ګاله. دغه ژوند او دغه پوښتنه چې تا مطرح کړې دا د ټولو پوښتنه ده خوري. دغه درد او دغه ستونزه چې ته ترې په اصطلاح ترې په بغارو چغارو یې، ډېر خلک ترې په بغارو او چغارو دي. نو چې په عالم ده په تا څه غم ده. د همدغې یو مورد په خوا کې غواړم یو مسله در سره شریک کړم. کیدای سي عین مسله زما نور مراجعین هم د مسلې لرلې او کیدای سي ته یې هم ولرې خورې. موږ ډېر ځله، اغلب شمیر انسانان ډېر ځله زمان نه درکو خورې، یعنې وخت نه پیژنو. موږ په نړۍ کې انسانان په دریو زمانونو کې ژوند کوي، په دریو وختونو کې ژوند کوي. ځینې کولی سي مدیریت کړي، ځینې نسي مدیریت کولی. اجازه راکړه درته ووایم چې یو شمیر انسانان په نړۍ کې په تیر کې ژوند کوي، یو ګڼ شمیر انسانان په نړۍ کې په راتلونکي کې ژوند کوي او یو شمیر هم په حال کې ژوند کوي. که څه هم دا سخته ده چې موږ انسان ټول یا راتلونکي ته بوزو، یا ټول تیر ته بوزو، یا ټول حال ته راولو. اما د دغې مسلې مدیریت او قابو کول امکان لري خورې. موږ کولی سو دغه وضعیت مدیریت کړو.
که ته هم وکولی سي چې خپل تیر په دې بانه چې نیسې بدلولی پرېږدې خپله راتلونکې په دې بانه چې نیسې سنجولی نیسې انګېرلی نیسې پیشبیني کولی او وړاندوینه کولی خدای ته پرېږدې تیر د نه بدلون په موخه پرېږدې راتلونکې خدای ته وسپارې او حال راونیسې او راویخلې حال ځکه راونیسې او راویخلې چې یوازې حال ستا په اختیار کې ده ته د تیر او د راتلونکي په اړوند ملامته او مسؤله نه یې ځکه چې تیر سوی او راتلونکي هم نه راځي د اروپا له نظره هر څومره چې تاسو په تیر کې پاتې سئ په ژور خفګان اخته کیږئ هر څومره چې تاسو په راتلونکي کې ژوند وکئ په اضطراب یا په انزایټۍ یا په ډار اخته کیږئ او هر څومره چې حال ته راسئ او په حال کې شیبې او لحظې تېرې کوئ تاسو په خپل نفس اعتماد لوړوئ تاسو د ژوند خوند او مزه څکئ که امکان و په دغه برخه کې لږ ډیر کار وکړه خوري لږ ډیر فکر وکړه لږ ډیر وخت ورکړه دې مسلې ته دا یو دویم مورد فعالیت او ورزش ده هر څومره چې انسان اویا تر 15 په سلو کې اوبه ده اوبه دې لیدلې خوري کله چې ډم سي کله چې ودرېږي بوی پیدا کوي رنګ پیدا کوي او ورکیږي له منځه ځي او کله چې په حرکت کې په څپوي په غړمبایي نو ملکونه او ځمکې خړوبوي ځمکې حاصلات ورکوي ځمکو ته ته هم که غواړې چې مؤثر واوسې یعنی یو شی رامنځته کړې یو شی وپنځې یو شی ایجاد کړې لکه د اوبو په څېر په حرکت کې اوسه لکه د اوبو په څېر په یون وکړه حرکت وکړه درېږه مه هر څومره چې فعاله سې خورې هر څومره چې ورزش وکړې هر څومره چې هغه سې په اصطلاح ګړندی سې او خوځنده سې په ګټه ده لاس چې هر څومره وښورې په همغه اندازې قدرت او ځواک ډېرېږي وجود چې هر څومره وښورې قدرت او ځواک یې ډېرېږي زه د ښځو په افغانستان کې د ښځو د کمزورۍ او ضعیف پاتې کېدو یو علت غټ کارونه لوی کارونه خوځنده کارونه سخت کارونه ګڼم چې موږ معمولا ښځو ته ورکوو ښځې په ځینو خاصو کارونو را مصروفه کوو او په یو اړخیز ډول کارونو اما برعکس نارینه لیږو هغه ته چاپېریال ته لیږو یې اسمانونو ته لیږو یې د ځمکو تل ته لیږو یې غرونو ته او په همغه خاطر غټ زړه ورکوي خدای په دې خاطر لږ فعاله سه خورې درېیم مورد چې غواړم درته پیشنهاد کړم هغه د لوست مسله ده ما په سر کې غوښتل دا پوښتنه مطرح کړم چې ته څومره لوست یې خورې خو دا چې ته یو کامنټ لیکلی سې یو میسج لیکلی سې له دې معلومیږي چې یو څه ناڅه لوست یې او دا چې هوساینه غواړې له دې هم معلومیږي چې یو څه ناڅه لوست یې نو بنان خورې دا لوست کافي مه ګڼه هر څومره ډېر چې لوست وکړې هر څومره ډېر چې خپل معلومات پراخ کړې هر څومره ډېر چې خپل معلومات او اطلاعات ډېر کړې په همغه اندازه دې په ګټه دي لوست هیڅ وخت ضرر نه رسوي لوست او تعلیم هیڅ وخت تاوان نه کوي دانایی هیڅ وخت په ضرر نه ده د انسان هر څومره چې ډېره پوه سې ډېر لوست وکړې ډېره مطالعه وکړې پوهاوی دې ډېر کې په همغه اندازه به هوسا سي نو یو تیر هیر که چې هوسا سي خورې دویم فعاله سه چې هوسا سي بوخته سه چې هوسا سي درېیم لوست وکړه پوهاوی دې لوړ کړه مننه